ایرانی چارواکو اعلان کړی چې د ګوګل د لټون برخې او د ګوګل د برېښنالیک یا جیمیل ته یې د خپلو هیوادوالو لاسرسی محدود کړی دی. دا په ایران کې د انټرنیټي خدماتو د بندولو یوه بله پیښه ده. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو خپل هیوادوال د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو له لیدلو منع کړي وو، ځکه بهرنۍ ورځپاڼې بندې کړې وې. خو بیا هم په ایران کې ډیری خلکو د دویم لاسي سرورونو او شخصي انټرنیټي شبکو په کارولو خپل ایمیلونه او بهرنۍ ورځپاڼې لیدلی شول. ګوګل ته ورته یوټیوب هم په ایران کې د 2009 کال نیمایي له هغه وروسته تړل شوی و چې ایرانیانو پکې د هغه کال په ټاکنو کې ولسمشر احمدي نژاد په درغلیو تورناوه. چارواکي وایي دا بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې دوی یې په اړه پریکړه وکړي. د سامسنګ ګالاکسي فون کاروونکو ته خبرداری: د خپل براوزر په یوه ځانګړي لینک یا اړیکه باندې کېکاږل ښایي په دې معنا شي چې بیرته لومړني جوړښت یا سیټینګ ته ستانه شي. هکرانو یا انټرنیټي غلو دغه تېروتنه موندلې او داسې ورانکاری کوډ یا شفر یې خپور کړی چې له لرې واټنه د فون ټول خوندي توکي پاکوي. سامسنګ وایي دوی د ګالاکسي S3 ستونزه حل کړې ده او څوک چې یې کاروي په خپله به نوې بڼه پکې خوندي کیږي. خو دغه شرکت دا نه وایي چې په زاړه سیستم کې به هم دا ستونزه حل کیږي او که نه. په فرانسه کې د فیسبوک کاروونکو خبر ورکړی چې په فیسبوک کې یې شخصي پیغامونه له ټولو سره شریک ښکارېدل. په دې خبر سره د فیسبوک د محرمیت په اړه بیا اندېښنې راپورته شوي دي. دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې فیسبوک په ټوله نړۍ کې خپل ټایم لاین فعال او عملي کړ. فیسبوک دا نه مني چې شخصي پیغامونه د نور خلک هم وګوري. د فیسبوک یو استازي BBC ته ویلي چې دغه خلک چې څه وایي هغه پخواني پیغامونه نه دي، بلکې پخوانۍ لیکنې دي چې اوس د ټایم لاین په بدلیدو سره ښکاري او تل هم ښکارېدل. په بل پرمختیا کې د ونډو په بازار کې د فیسبوک ارزښت په 100 کې 11 لوېدلی دی او دا تر هغه وروسته چې یوې مخکښې رسنۍ د فیسبوک د ونډو بیه یوازې $15 وبلله. او د شرابو جوړونکو لپاره یو ښه زیری: په فرانسه کې یو روباټ چې 6 کامرې او 2 لاسونه لري په دې موخه جوړ شوی چې د شراب جوړونکو سره مرسته وکړي. په دې روباټ کې داسې سیستم جوړ شوی چې انګور کتلی شي او له یوه تاک نه بل ته خوځېدلی شي او هر انګور چې سم و راټولولی شي. دا روباټ به د فصل په اړه ګټور معلومات له ځانه سره زیرمه کوي، لکه فصل څنګه دی، میوه څومره ښه ده او ځمکه څومره روغه ده. دا روباټ د ورځې 600 انګور پوستولی شي.